ماس د خولې نه لر کړو. یو هلک ناست و په یو ځای د یو سګرټ په ځای 2 سګرټ لګولي ول. 2 سګرټ یې څکل، خواته ته یو کس و هغه دې تپوس وکړو یاره چې تا دا 2 سګرټ په یو ځای ولې لګول دي؟ ته 2 سګرټ ولې څکې؟ ته خو یو سګرټ هم په یو ځای څکی شې. هغه یې خبره دا ده چې زما یو ملګری و او زما ډېر زړه ته نږدې و. مونږ چې به کوم ځای وو نو مونږ به همیشه یو ځای وو. مونږ سګرټ هم یو ځای به څکل، یو ځای شروع کړي ول. نو هغه چې رانه کم دی وستلی دی مسافرۍ له، او دا یو سګرټ زه خپل څکمه او دا دویم سګرټ چې کم دی زه خپل د هغه ملګري په یاد کې مطلب څکمه. خبره په دا ټایم باندې وشوه. یو څو ورځې پس بیا کیمره بل لاس ته راوړمه. یو څو ورځې پس بیا دغه کس ناست دی او یو سګرټ یې لګولی دی. دا کم کس چې ته تپوس کړی و هغه کس ته بیا تپوس کوي چې یار تا خو نن یو سګرټ لګولی دی، ولې خدای مکه هغه ملګری دی وفات شو که څه قصه ده؟ نو هغه ورته څه وایي؟ وایي نه ملګری مې وفات شوی نه دی، خو خبره دا ده چې ما په خپله باندې سګرټ بس کړی دي او دا یو سګرټ چې کم دی دا زه خپل دغه ملګري په ځای باندې څکمه. نو قدرمنو ملګري ډېر خواږی. خبره دا ده د هغې نه مخکې چې نور خبرې وکړم زه یم ستاسو ورور عمران الله معراج. دا ساعت تاسو ما ګورئ زما د یوټیوب چینل عمران الله معراج او د فیسبوک پاڼې عمران نه. ها قدرونه چترۍ مې په دې غرض راغستې وه چې باران یو نیم څاڅکی نو ما که باران راشي چې زه پې د باران نه پټ یم. هغه ملګرو ته یاده کړمه کم چې سګرټ څکي. نو ملګرو قصه دا ده چې کم ریسرچ زموږ سره شوی دی تاسو ته پته چې دا کم کرونا وایرس دا فلم چې کم دی هغې ته سګرټیان چې کم دي هغه زیات مطلب پرون دي. نو الله دې نه کړي چې یو زموږ یو سګرټي ملګري ته هغه ولګي، عام کس ته دې الله پاک نه لګوي. نو باید چې مونږ سګرټ په دې ورځو کې که لیمیټډ کړو او یا یې که بیخي پرېږدو نو ډېره ښه خبره ده. دا لطیفه چې اول مې وکړه مقصد د هغې دا چې په دې ورځو کې که مونږ وګورو نو چوټیانې دي، دوکانونه بند دي، بازارونه بند دي او هر څه ټول بند دي، خو ملګري چې کوم دي هغه یو ځای راټولېږي، 4-5 کسان راټولېږي، یو ځای لډو کوي، یو ځای چې کوم دی ګپونه شپونه لګوي. نو هغه ملګرو ته وایم چې ملګرو که تاسو یو ځای راغونډېږئ یو کار وکئ، ځان له چې کوم دی د واټسپ ګروپونه جوړ کئ، خپل دغه ملګري که یو بل ته بربادي وایئ، کنځل کوئ، ګپونه لګوئ، په هغه ګروپونو کې لګوئ، باید چې ته راغونډ شي او یو ځای کښېنې. دا واټسپ ګروپ خبره دا ده چې تاسو ټول یو بل سره کمیونیکیشن کوئ، خپل خپل کورونه کې کښېنئ، ګپ لګوئ هغه شانتې. نو خبره به دغه چې مونږ څه دی خپل هغه سوشل ډسټنکشن په نظر کې وساتو. دغه خبره ده چې ملګري راغونډېږي نو هغو ته درخواست کوو چې مه راغونډېږئ په دې ورځو کې. نننۍ ویډیو چې کومه دا د هغه چا دپاره کومه چې څوک خپل په کورونو کې ناست دي هغو ته یې ډالۍ کومه، او کم هغه زما ملګري چې دي په هسپتالونو کې چې زمونږ دپاره دي، زمونږ د صحت خیال ساتي، که ډاکټران دي، که نرسان دي، که پیرامیډیک سټاف دی، که نور سپورټیو سټاف دی د هسپتال، د هغه ټولو په نوم باندې ده، د هغه رونو په نوم باندې ده چې هغه خپل سوشل ډسټنکشن ساتي. نو دا کلی مې دی هم د دې کلي د ډرون دا ویډیوز چې کوم ده دا دې هم تاسو ته ډالۍ، دا دې دغه ټولو ملګرو ته ډالۍ، ورسره د سیف الله خان صاحب دغه شعرونه دا دې هم تاسو ټولو ته ډالۍ. دا وګورئ بیا راکوشئ یو دوه خبرې در سره نورې هم کومه. د رنګونو ارتقا ده چې د یار په مخ پیدا ده، دنیا څه ده ژوندون څه دی بې وفا دی بې وفا ده. که زما د مینې تول کړې بې اختیاره داسې واده، هغه پورې غر ته ګوره داسې ستا د غم سودا ده. هم مې خپل کړې هم مې غیر کړې، خدایه دا لاسه بلا ده. دا سپرلی مې بدې نشي خو کم ګل کړې وفا ده. سیپا ته ما قطي نه کړې، مایوسي لویه ګناه ده. ها قدرمنو
دا کلی رالولو د امید دی چې خوند به مو ترې اخیستی چې چار چاپېره وګورو سپرلی شروع شوی دی هر طرف ته شینکۍ په خورېدو دی د سیل او د تفریح ورځې دي او چې په موږ باندې امتحان دی د دې نه خوندونه نه شو اخیستی که موږ وګورو نو ډېر داسې خلک دي چې د هغو کم د رزق ګټلو ذریعه چې وه یا د هغو چې کم درک و د هغې نه چې به رزق ګټلی کېدو هغه بند دي نو پکار ده چې د هغه خلکو دپاره مونږ فکرمند شو څنګه فکرمند شو اوس د هغو لپاره مونږ کولی څنګه شو مونږ وګورو که نه قدرمنو چې زمونږ سره عمرې بندې دي زه خپل په خپلوانو کې 15 کسان پیژنم چې په یو ځای عمرې له روان وو هغو چې کوم دی عمرې له وس نه دي تلي نور زه چې په کوم ارګنایزیشن کې وم هلته کې د بل چا نه خبر یم چې کنفرم و هغو 7 کسان هغو تلل نو باید 15 کسان دا زه پیژنم چې دا عمرې له پاتې شوي دي د دې کرایسس د وجې نه اوس دغو د ثواب په نیت باندې هلته کې تلل دغه روپۍ چې کوم دي د ثواب دپاره چې کوم دی هغه جدا کړی دي نو اوس دا ټایم دی چې دغه روپۍ چې کوم دی مونږ راواخلو خپل په محلت کې د هغه چا په کار باندې راشو چې مونږ پیژنو ایون که ستاسو څوک ملګری د هغه دکان یا چې کوم دی تاسو خبر یې نو په هر محله کې داسې خلک یې چې د هغو د مطلب سرمایه دغه چې د ورځې روپۍ وګټي او ماښام پې کور ته ځان له خوراک دپاره سره راوړي چې هغه بچي وخوري نو باید چې د هغه خلکو مونږ خیال وساتو کم د عمرو دا روپۍ چې دي چې دا د خلکو ته راوباسو چې د هغو په کار راولو د 10 کورونو محلی په هغې کې 15 داسې کورونه چې هغه الله پاک چې کوم دی برابر ساتلی د رزق بندوبست برابري نو 15 کورونه چې کوم دی هغه زموږ سره صحیح متاثر نو که موږ دغه محلې والا سوچ وکړو چې زموږ په کلي کې محله کې دا کورونه متاثر دي او د هغو سره چې کوم دی خیر ښېګړه وکړو نو دا امتحان چې کوم دی یوازې دا نه ده چې موږ د دې وایرس نه ځان بچ کړو دا امتحان دا دی چې موږ د حقوق الله او د حقوق العباد د دواړو خیال وساتو نو الله پاک به په دې امتحان کې موږ بیا هله کامیابی یو خوشخبري در سره شریکومه قدرمنو چې زموږ پښتانه د دې نه یېرېږو چې د دې وایرس نه چې کوم دی مطلب مونږ علاج نشته یا بچ کېدی نه شو د پښتنو بلکې د پاکستانیانو د یو ریسرچ مطابق داسې ویلی کېږي چې په دو کې هارټ امیونټي ده هارټ امیونټي مطلب د عام یخنۍ وهل چې کوم دي که نه د بهر ملکونو کم خلک چې کوم دی ویل ډیولپ کنټریز چې کوم دي هغه باقاعده د هر موسم دپاره ویکسین لګوي فار ایگزامپل د پسرلی چې کله شروع کېږي دې کې موږ ته سیزنل فلو کېږي د سیزنل فلو دپاره باقاعده ویکسین چې هغه ټول لګوي نو هغه امیون سیستم چې کوم دی هغه و زموږ پښتانه یا زموږ پاکستانیان چې کوم دي هلکه د فلو دپاره چا ویکسین لګول دی هر یو کس کم سے کم کنی په کال کې 3 پیرې 4 پیرې هغه ته یخنۍ وهل کېږي نو الحمدلله زموږ امیون چې کوم دی په دغه طریقه باندې دونه ډیولپ هم دی خو باید چې موږ دا خبرې لږې په نظر کې وساتو خپل ثقافت او مذهب په لږ نظر کې وساتو که جومات ته د مانځه دپاره خلک وایي چې زه ځمه نو زموږ عالمانو صاحبانو چې کوم دی د هغې دپاره فتوا ورکړې ده چې وروره دا ته جومات ته ځې صحیح ده نو که ته هلته کې ماسک سره ته مونځ کولی شي ښه که کم ملګرو په دې خبر باندې شک نو ما سره ریفرنس فتوا شته زما د انباکس کې زه به ورته ورکړم او کوم چې زما دا ویډیو ګوري هیلث کیر پروفیشنل چې کوم دي څونه دي څه میټیریل چې زما څونه لینک کېدو یا زما چې څونه ایکسس و هغې ته ما لیږلي دي خو که چاته نه میلاو شوی نو ما سره د په پرسنل میسج کې کانټیکټ وکړي چې زه هغو ته د میټیریل ولیږم چې موږ د پرسنل پروټیکټیو اکوپمنټ د هغې هینډلنګ څنګه وکړو یا د انسپیکشن په دوران کې موږ له څه کارونه پکار دي نو هغه دې راته انباکس وکړي چې هغو ته هم زه هغه میټیریل ولیږم چې هغه وګوري او زده کړي قدرمنو په دغه سوال سره درنه اجازت غواړم چې الله پاک ته زموږ او ستاسو د پوره انسانیت چې کوم دی هغه حفاظت وکړي باید چې موږ سره خپل د چاپېرچل خیال وساتو خپل په کور کې محدود پاتې شو نو دا کومه کرفیو چې ده نو دا د سند وزیر اعلی د ستاینې وړ دی دا خبره دا کرفیو نه ده دا کیر فار یو دی نو خبره دا ده چې دا زموږ دپاره ده نو باید دا چې دې باندې موږ حاوی کېږو نو چې مطلب داسې چلو شو هر څه بند شو قصه دا ده هېڅ هم نشته مسلمانه الله پاک انسان پیدا کړی او په انسان باندې چې کوم دی که نه غټ غټ امتحانونه به راځي دا خو یو ډوکی خس امتحان دی نو انشاءالله
ګرانه نه ده چې ډېر زر به انشاءالله مونږ دا جنګ ګټو